بیلتون چې ته مانه جدا کړې یاره بیلتون چې ته مانه جدا کړې یاره مطلب دې دا د جدایۍ خو نه دی چې په لار تیر شي راته غږ نه کوي چې په لار تیر شي راته غږ نه کوي یارېږي ولې داسې خدای خو نه دی ګرانو کتونکو عبدالله خان لخوا سلامونه قبول کړئ څنګه چې تاسو ته پته ده عبدالله خان پاڼه ستاسو دپاره د پښتو خوږ ژبې شاعرانو نه نوي نوي شعرونه ریکارډ کوي نو هم په دغه سلسله کې راغلي یو افغرجان صاحب خواته او نور دوه ملګري مونږ سر خوا کې ناست دي نو د هر یو نه به جدا جدا ویډیو مونږ تاسو له کوو نو د ټول لومړی زه تاسو افغرجان صاحب نه شعرونه ریکارډ کوم نو په دې پروګرام کې به راته غزلې وي او تیر پروګرام به تاسو د هغې کتلی وي نو په هغې کې مونږ سره نعتونه شریک کړو اسلامي لیک هم کوي او دغه شان لیک هم کړی غزلې مزلې لیکلي دي نو افغرجان صاحب خپل پروګرام کې ارتار کلی وم او ډېره مننه کوم چې مونږ لا ټایم راکړی دی عبدالله خان صاحب الله دې ستاسو عزت وکړي تاسو ډېر زموږ د جونګړې ته رالی او موږ تاسو ته هرکلی وایو چې تاسو زموږ ځای ته رالی او ډېره مننه او ستاسو د چینل دپاره موږ دعا کوو چې الله دې ستاسو دا قدم او ستاسو دا محنت دا بختور کړي او الله تاسو له ترقي درکړي چې د پښتو د ژبې یو لوی خدمت وکړي ډېره مننه دي او پیژنګلو خو په تیر پروګرام کې هم شوي وه خو دا پروګرام پکې داسې لکه نوي کسان وګوري د هغوی دپاره لنډه پیژنګلو کوي زما نوم افکار جان دی زه د چارباغ کې پاتې کېږم سیری کې پیدا شوی یم او شعر او شاعري دا تقریبا د سن 1994-95 نه زه کوم او بس تاسو وړاندې په نعتونو کلامونه ما لیکلي دي او غزلیت هم ما لیکلي دي نو تاسو ته به انشاءالله دې پروګرام کې زه خپل کلام وړاندې کوم ډېره مننه او دا یو تپوس مې نه کوو اسلامي لیکل لکه نعتونه دا د وختصر نه لیکئ که نه دا بیا وروستو شروع کړو زما چې اولنۍ شاعري دا د غزل وه او د هغې نه بعد چې کله زما فکر بدل شو نو ما اسلامي ته ډېر زیات بیا لیکل وکړو اسلامي مو وکړو ډېر زیات مو وکړو او الحمدلله اوس غزلیات لیکم پرېښودې مې نه دي خو کم دي ډېر زیات کم دي اوس او زیات تر توجه مې اسلامي طرف ته ده ډېره مننه دي ګرانو کتونکو سره خپل یو غزل شریک کړه ډېره مننه به دا یو غزل دی عبدالله صاحب نه به ته جاړې جانانه نه به ته جاړې جانانه نه به زه جاړم جانانه ته به ما ګټې جانانه زه به تا ګټم جانانه او دا خو سختې ورځې شپې وي دا خو سختې ورځې شپې وي ښه به دا وي چې یې پرېږدو مه یې ته شماره جانانه نه به یې زه شمارم جانانه او ما به وي خطا کړي ما به وي خطا کړي تا به وي خطا کړي مه مې ته رټه جانانه نه دې زه رټم جانانه او نور د مینې سپکاوی به راله نه کوې محفل کې نور د مینې سپکاوی به راله نه کوې محفل کې ته مې خیال ساته جانانه زه دې خیال ساتم جانانه او زه چې دواړه په یو بل باندې د مینې زور ښکاره کو زه چې دواړه په یو بل باندې د مینې زور ښکاره کو ته هم ځان وژنه جانانه زه هم ځان وژنم جانانه او د افکار د مینې دغه نتیجه به آخر روزي د افکار د مینې دغه نتیجه به آخر روزي ته مې خپل ګڼه جانانه زه دې خپل ګڼم جانانه ګرانو کتونکو تاسو به افکار جان صاحب د شعرونو نه خوندونه اخیستي نو په دې یو کلام ونه پرېږدم غواړم چې مینوالو سره یو بل کلام هم شریک کړي ډېره مننه به ضرور عبدالله صاحب دا یو اصلاحي غزل دی دا بعضې کار قسم ژوندي وجود نه ساه وباسي دا بعضې کار قسم ژوندي وجود نه ساه وباسي خوار شي هغه چې خپل خپلوان د چا نشه وباسي او د خوددارۍ ژوندون مزه کړي خو د خوددارۍ ژوندون مزه کړي چې طاقت خو دې وي ګني دا سختې مرحلې کرښې په ملا وباسي او دا پیشوایان دي مذهبي طبقې زمونږ د ژوندون خو ډېر کمکل نادانان سپ نه مولا وباسي
او داستا په سر غټي صادري لوپټي د خزو نگار صاحب داستا په سر غټي صادري لوپټي د خزو سوچ وکړه دا په شرارت درنه د چاو باسي او پښتون تا ته نن سبق خای دا غیر لاسکي امجد صاحب پښتون تا ته نن سبق خای دا غیر لاسکي پدې چلول درنه د درون وجود حیا وباسي او د نیم شپې د بیشبها قیمتي وخت کې می اوس د نیم شپې د بیشبها قیمتي وخت کې می اوس د پانزیبونو په شړنګار می خوب نه بیا وباسي او چې د سفر پلار دی پریږي دی افکار هغه چې د سفر پلار دی پریږي دی افکار هغه قدرت د داسې خلکو زړونو نه وفا وباسي او تاسو ډیره مننه